هرات کې د دویم ځل لپاره په ذهني ناارامۍ اخته 40 تنو د ژوندانه آدابو له روزنیزې دورې څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دا کسانو په هرات ولایت کې د معلولینو د پیاوړي کولو له مرکز څخه فارغ او خپل د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په هرات کې د معلولینو د پیاوړي کولو روزنیز مرکز مسؤل عبدالعلي بارګزي وویل د فراغت دا غونډه به د معلول لرونکو او ذهني کمزورتیا کسانو د هڅونې او پیاوړتیا لپاره ډیر مؤثر او ګټور تمام سي. نور حال زما د همکار په راپور کې واورئ. هرات کې د معلول لرونکو او په ذهني کمزورتیاو باندې د اخته کسانو د پیاوړي کولو له روزنیز مرکز څخه نن 40 تنو کسانو د یوې غونډې په ترڅ کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. هرات کې د دې روزنیز مرکز مشر عبدالعلي بارګزی وایي په ذهني کمزورتیا او اخته دا کسان د ژوندانه آدابو له پروګرام څخه فارغ شوي. ښاغلي بارګزي زیاته کړه د دوی موخه د دې پروګرام څخه د معلول لرونکو کسانو هڅونه او پیاوړي کول دي. 40 طفل امروز فارغ التحصیل میشن که سرتیفیکت دریافت بکنن و امروز جشن گرفتیم تا هم برای باعث خوشنودی خیرین ما گردد که برای ما را حمایت کردن، هم باعث تشویق اطفال دارای معلولیت کمتوان ذهنی و خانواده‌اش. په همدې حال کې د دې روزنیز پروګرام څخه فارغ شوي کسان خوښي څرګندوي او د خپل راتلونکي لپاره دا شان روزنیز پروګرامونه ګټور یادوي. فعلا درس خودم میخوانیم خوب فعلا یاد گرفتیم چون خیلی خوبه دیگه صدرم تل میشه دیگه. این صنفه که نمیره اونا تیار کرده اون دانشگر اونا تیار کرده بچه ها اونا تیار کرده بچه یاد بگیره. خلم کنوش معلم باشه دستم بخواه خیلی دست خواه. په ورته مهال کې د معلول لرونکو د ځواکمن کولو په دې روزنیز مرکز کې ښوونکي او امکاناتو او لومړنیو اسانتیاو د کمښت څخه سر ټکوي او څرګندوي چې دلته د ډېرو ستونزو او د امکاناتو د نشتوالي سره سره بیا هم ښوونیزې او روزنیزې چارې پر مخ بیایي. پروگرام‌های آموزشی، مواد لازم و مکانی که اصل و واقعی برای خود از طفلا باشه و باید اینا در همچون محیطی آموزش بگیرن، اینا هم از جمله دغدغه‌هایی که ما متاسفانه دست و پنجه نرم می‌کنین و با همین مشکلات هم صنفه پیش میبریم. هرات ولایت کې د معلول لرونکو او په ذهني ناارامۍ اخته کسانو لپاره لومړنی روزنیز مرکز دی چې د لګښت چارې د شخصي او خصوصي بنسټونو له لوري ورکړل کیږي.